السلام علیکم ملګرو نیکی هیلې سلامونه احترامات دغه یو شعر ستاسو په درنه حضور کې پیش کوم یعنی مونږ او 14 اگست د پاکستان د ازادي ورځ ډیر داسې پښتانه شته چې په خوشحالو به لمانځي خو مونږ هم خپل فکر در سره شریکوو عنوان یې دی وایا زه څنګه ازادي ولمانځم وایا زه څنګه ازادي ولمانځم چې نه مې کلی نه مې کور په امن چې نه مې مور او نه مې خور په امن له جوماتونو مې میلې جوړې دي په مدرسو کې مې مورچې جوړې دي چې ماشومان مې په خیمو کې اوسي وروڼه مې ستا په قیدخانو کې اوسي ملالې پیغلې مې سرتورې شولې ای ځینې کونډې ځینې بورې شولې له زویه پلار له ورور نه ورور ورک دی له موره زوی د سترګو تور ورک دی ته 14 اګسته شنې جنډې جوړوې بچو ته رنګ جامې جوړوې مونږ له قبرونو نه اوزګار له نه یو له فریادونو نه اوزګار له نه یو زه مې شهید ورور ته کفن نه مومم د بژا ګریوان دپاره ستن نه مومم زه در په در کډې په سر ګرځېږم په خپل وطن کې مهاجر ګرځېږم ته او خدای بیا هم خوشحالي ولمانځم وایا زه څنګه ازادي ولمانځم وایا زه څنګه ازادي ولمانځم مونږ د بیزار له کوره وکلي یو له کوره ابلخ پې وتلي یو له پیغلو سرنت کې پې ځوان پاتې دي ترې په زنګو کې ماشومان پاتې دي نه مو مکتب نه مو حجره پاتې شوه نه مو ناموس نه مو حیا پاتې شوه په ایمان ډېر دې دردولی یو تا د کافر په نام وژلی یو زه د کوم ملک یم ځان نه پېژنم زه خو ستا دا پاکستان نه پېژنم زه به مې خپل ځان ته برباد ووایم په خدای که تا ته زنده باد ووایم په تا چې ناز کوم لمبه لمبه په تا چې ناز کوم تبا دې شمه لمبه لمبه ایره ایره دې شمه زما له کوره یې سامان پټ کړی رناسکر د پاکستان پټ کړی تا پر خپل ځان ته نندارې جوړې دي زما په وینو دې بنګلې جوړې دي زه دې په نام د ترهګر برباد کړم زه دې د ټرمپ په شنه ډالر برباد کړم غرق شه د بل د لارې مل وختې وی چوکیدار خو بس غټ غل وختې په خدای که داسې یووالي ولمانځم وایا زه څنګه ازادي ولمانځم وایا زه څنګه ازادي ولمانځم زه وایا څنګه ازادي ولمانځم د شمر سړي دې نه را پرېښول ای بهادر سړي دې نه را پرېښول تا خو زما واړه پوهان حلال کړل راته دې واړه مشران حلال کړل په هره غونډه مې حملې کېږي په هسپتال مې دماکې کېږي نه په مخام نه په سحر پوهېږو نه په ښادي نه په اختر پوهېږو مونږ خو د ځان د پناه ځای نه مومو په درس جهان د پناه ځای نه مومو د ترهګر په نام دې عام کړو توره په درس جهان کې دې بدنام کړو توره ته خو غدار د خپل وطن وختې هم مې د دین اسلام دښمن وختې په سرو لمبو کې انسوانان سوځوي په سرو لمبو کې انسانان سوځوي زما په مخ کې راته قرآن سوځوي په جنازو دې ستړي کړي یو مونږ په اسویلو دې ستړي کړي یو مونږ ته دې د خپله ازادي ولمانځه ته به خوشحال وې خوشحالي ولمانځه بېننګه نه یم ګیلمانه صدخل لرم غیرت حیا ایمانه صدخل زه به په ګران وزیرستان وژاړم زه به په خپل شهید ارمان وژاړم په شعر به خپله بربادي ولمانځم زه وایا څنګه ازادي ولمانځم زه وایا